د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت له زندانه د امریکایي وګړي خوشي کېدل. بهرنیو چارو له وزیر سره د خلیلزاد او د اماراتو د سفیر کتنه. پر کونړ ولایت د پاکستان پوځي رژیم بریدونه. او د ایران د غازو پر تاسیساتو د امریکا او اسرائیل بریدونه. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د وري 4مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې د کمکي اختر په مناسبت یو امریکایي وګړی ډینیس کویل چې د افغانستان له نافذه قوانینو څخه د سرغړونې له امله نیول شوی و آزاد او نن سه شنبه کابل کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. خبرپاڼه کې راغلي د هغه کورنۍ د اختر په مناسبت او د اسلامي امارت د مشرتابه له مقام څخه د شفقت او عفو غوښتنه کړې وه چې د سترې محکمې له لوري د نوموړي مخکینی حبس کافي وبلل شو. بهرنیو چارو وزارت دې برخه کې د اسانتیاوو برابرولو او همکارۍ له امله له متحده عربي اماراتو او قطر مننه کړې ده. اسلامي امارت له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني بندیان آزاد کړي وو. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي د زلمي خلیلزاد د اماراتو سفیر سیف الکتبي او د یوه امریکایي بندي د کورنۍ له غړو سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د ډینیس کویل د خوشي کېدو پریکړه اعلان شوه چې د سترې محکمې له لوري یې د بند موده کافي بلل شوې ده. متقي وویل بندیان د سیاسي موخو لپاره نه نیول کیږي او پر قنصلي خدماتو یې ټینګار وکړ. په ناسته کې خلیلزاد د اسلامي امارت د اقدام مثبت وباله او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارتین ګیزه وایي چې په برلین کې د افغانستان سفارت لا هم د پخواني منل شوي سفیر تر مدیریت لاندې دی او تر اوسه د پرسونل د بدلون په اړه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. هغه ټینګار کړی چې د سفیر د منلو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د کوربه هیواد موافقه، غوښتنه او تایید موجود وي چې په دې قضیه کې نه دي شوي. تر دې مخکې راپورونه وو چې د اسلامي امارت یو ډیپلوماټ د جرمني په برلین کې د سفارت چارې پر غاړه اخیستې دي. اسلامي امارت تر اوسه دغو راپورونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر ضیاء الرحمن سپینغر رسنیو ته ویلي چې نن سه شنبه د پاکستان پوځي رژیم له لوري د کونړ د مرکز اسداباد ښار پر شاوخوا سیمو توغندیز بریدونه شوي دي. هغه ویلي چې دغو بریدونو کې چاته مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی. افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ادوین سینسیا سلواډرو ویلي چې نری رنځ لا هم په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي ستونزه ده او هر کال پرې زرګونه کسان اخته کیږي چې ډیری پیښې لا هم نه دي تشخیص شوې. د نري رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان د ژر تشخیص درملنې ته د لاسرسي پراخولو او هیڅوک باید پاتې نشي کمپاین د ګډ اقدام غوښتنه کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند خوبیب غفران پر ایکس لیکلي چې د کوچني اختر په ورځو کې شاوخوا 2.3 میلیونه کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د هیواد له تفریحي سیمو او طبیعي جاذبو لیدنه کړې ده. هغه لیکلي د سیلانیانو دا شمیر د تیرو کالونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي او د سیاحت د ودې او پیاوړتیا څرګندونه کوي. د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو خبر ورکړی چې د قوشتېپې د اوبو کانال د دویم فاز
د کیندنې چارې 98% بشپړې شوي دي. د مسؤلینو په خبره د دې کانال د سربندونو چارې هم 90.5% بشپړې شوې او لا هم دوام لري. د یاد شرکت ویان نبی الله ارغندیوال ویلي چې د کانال په میسیر کې د 25 پلونو او د اوبو د مهارولو تاسیساتو جوړولو چارې په چټکۍ سره دوام لري او تمه ده چې ډیر ژر به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي تیر 1404 لمریز کال کې په څه باندې 100,000 موټرو کې د جی پی ایس آلې نصب شوي دي. دغه وزارت پر ایکس لیکلي په ټول هیواد کې په ټولیزه توګه شاوخوا 40,000 مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو کې د جی پی ایس آلې نصب شوي دي. ترانسپورت وزارت وایي دغه لړۍ په منظم ډول دوام لري. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا د چهارشنبې په ورځ د هیواد په 21 ولایتونو کې د واورې او شدیدو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. په یادو ولایتونو کې فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، غور، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، ارزګان، دایکنډي، غزني، بامیان، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، کابل، پروان او ننګرهار شامل دي. د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس وایي چې د کابل جلال آباد دویم لاین سړک چارې په چټکۍ سره روانې دي. نوموړی وایي د دغه پروژې لومړی پړاو له جلال آباد او دویم پړاو یې له کابل څخه پلی کیږي او د دغه لویې لارې دریمه برخه یې د سروې او ډیزاین په پړاو کې ده او د پیل لپاره یې ځمکه چمتو کیږي. د خصوصي ځمکني ترانسپورت مسؤلین ټینګار کوي چې د کار د سرعت سربیره د هغه کیفیت، معیاري ډیزاین او د تخنیکي مهارتونو کارول د داسې پروژو په دوام او اغیزمنتوب کې پریکړه کوونکی رول لوبوي. د کابل جلال آباد لویه لاره په هیواد کې یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د سیمې له بندرونو او بازارونو سره د افغانستان په نښلولو کې مهم رول لوبوي. افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي پر ایکس لیکلي دغه هیواد له افغانستان سره 3 میلیونه پاونډ چې 257 میلیونه افغانۍ کې اضافه مرسته برابروي څو د طبعي پیښو او نورو ناورینونو له امله زیانمنو شویو ته اړینې مرستې ورسوي. هغه لیکلي سره له دې چې روان مالي کال کې افغانستان ته د دغه هیواد 2 اړخیزه مرسته 154 میلیونه پاونډو ته رسیږي. د افغانستان د زرګرانو ټولنې رئیس محمد بشیر احسان وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د سرو او سپینو زرو بیې د پام وړ راکمې شوي دي. د معلوماتو له مخې د هر اونس سرو زرو بیه له $5,200 څخه $4,100 ته، د سپینو زرو بیه هم له $92 کمښت سره نږدې $1.80 ته راټیټه شوې ده. زرګران وایي دا بدلون د نړیوالو بازارونو او سیمه ییزو حالاتو له امله رامنځته شوی او په کورنیو بازارونو یې هم اغیز کړی دی چې له امله یې د سرو او سپینو زرو بیې راټیټې شوي دي. ایرانی رسنۍ وایي د امریکا او اسرائیل له لوري د بریدونو په دوام کې د اصفهان د غاز ادارې ودانۍ او د غازو یو مرکز په نښه شوی چې له امله یې تاسیساتو او نږدې کورونو ته زیان اوښتی دی. همداراز راپورونه ښیي چې د خرمشهر د برېښناکوټ د غاز نللیکه هم تر برید لاندې راغلې ده. د خرمشهر د ولسوال په وینا یو توغندی د غاز سټیشن له ساحې بهر لګېدلی خو مرګ ژوبله نه لري. د دغو بریدونو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې تیره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د جګړې وزیر ته یې پر ایران د بریدونو د درولو امر کړی دی. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي چې هیواد کې په وروستیو کې له ځینو دوستو هیوادونو څخه پیغام ترلاسه کړی چې امریکا غواړي د مذاکراتو له لارې جګړه پای ته ورسوي. نوموړي ویلي ایران د دغو دوستو هیوادونو یاد پیغام ته د اصولو او موقف له مخې مناسب ځواب ورکړی خو تر اوسه یې له امریکا سره هیڅ خبرې نه دي کړي. بقایي له ایراني رسنیو سره خبرو کې ویلي چې پر ایران د امریکا او اسرائیل بریدونه له 24 ورځو راهیسې دغه هیواد له امریکا سره هیڅ ډول خبرې او مشورې نه دي کړي او په خبره یې د هرمز تنګي په اړه یې هم په خپل دریځ او د دې جګړې د پای ته رسولو په شرایطو کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی.
ایران ویلي چې د اسرائیل په تل ابیب ښار یې توغندیز برید کړی دی. د راپورونو له مخې د اسرائیلو د لټون او ژغورنې ډلې د ښار مرکزي سیمو ته استول شوې، چیرې چې د ایراني توغندیو د لګېدو راپورونه ورکړل شوي دي. له سیمې خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د برید له ځایه لوګي پورته کېږي او بیړني ټیمونه د پیښې په ځای کې د ژغورنې او مرستو چارې پر مخ وړي. لومړني معلومات ښیي چې یوه ودانۍ په دغه برید کې نړېدلې، خو د زیانونو او احتمالي مرګ ژوبلې په اړه لا هم کره جزئیات نه دي خپاره شوي. په اسرائیلو کې د چین سفارت له خپلو وګړو غوښتي چې په منځني ختیځ کې د وضعیت د خرابېدو له امله باید چینایي وګړي سمدستي له اسرائیلو څخه ووځي. د الجزیرې د راپور له مخې اسرائیلو کې د امریکا سفارت هم ویلي چې پر اسرائیلو د بریدونو شمیر او شدت زیات شوی چې له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. راپورونه ښیي چې د روانو نښتو او امنیتي ګواښونو له زیاتېدو سره بهرني هیوادونه هڅه کوي خپل اتباع خوندي ځایونو ته انتقال کړي. د اروپایي کمیسیون مشر ارسلا فون در لاین د منځني ختیځ د وضعیت د خرابوالي او د انرژۍ د کړکېچ پراخ اغېز ته په ټینګار سره ویلي چې اوس وخت را رسېدلی چې د منځني ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ایران حکومت سره خبرې پیل شي. هغې چې د اروپایي ټولنې او استرالیا ترمنځ د نوي تړون لپاره دې هیواد ته سفر کړی و، ویلي چې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نفت او ګازو بیې لوړې کړې چې پر اقتصاد او ټولنو یې فشار زیات کړی. د هغې په خبره چې د خبرو له لارې حل ته رسېدل ډیر مهم دي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د ټکساس ایالت د پورت آرتر ښار د والیرو په تیلو تصفیه خونه کې چاودنه شوې ده. د راپورونو له مخې د پیښې له امله خلکو ته سپارښتنه شوې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له سیمې لرې واوسي. ځایي چارواکي وایي د اوروژنې او بیړنیو خدماتو ټیمونه سیمې ته رسېدلي او د اوروژنې مهارولو هڅې روانې دي. تر اوسه د چاودنې لامل نه دی روښانه او د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د روسیې په وروستیو پراخو بریدونو کې 4 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. نوموړي ویلي چې هیواد یې لا ډېرې هوایي دفاعي مرستې ته اړتیا لري. زیلنسکي ویلي چې د تېرې شپې له پراخو بریدونو وروسته د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بیا رغونې چارې روانې دي. د هغه په خبره د ژاپورژیا او پولتاوا په ښارونو کې استوګنیزې ودانۍ زیانمنې شوې او ورونه بل شوي، په داسې حال کې چې د سومي ولایت اړوند شوستوکا ښار پر لور نږدې 40 بې پیلوټه الوتکې توغول شوي دي. او وروستی خبر مو هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په 2مه به د زونونو په کچه د میرویس نیکه 3 ورځنۍ سیالیو 6م پړاو پیل شي. دغه سیالۍ به تر اپریل 20 پورې په کندهار او هلمند کې د 5 زونونو مس عینک، بند امیر، بوست، سپینغر او آمو ترمنځ ترسره شي. په دغه سیالیو کې به د کورني کرکټ قرارداد لرونکي ولایتي لوبغاړي او د 19 کلنو ملي لوبډلې غړي هم برخه ولري. کرکټ بورډ زیاتوي چې له دې وروسته به نورې 20 ورځې، 1 ورځنۍ او 4 ورځنۍ سیالۍ هم وشي. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو هم دومره وو.